او تاسو زما یو خبره ځان سره نوٹ کړئ کم سړی چې څومره د علماو پسې خبرې کوي د هغې بچي وګورئ یو بچی به چې د تابعدار نه یو بچی به دیندار نه دا به د خپل بچو نه انتهایی په عذاب وي بچی به ورته الله کور کې سره بلا ګرځولي یا چې کور ته ځي نو خوشحاله به نه کینی مقه بچی به راپاسي نو کنځلې به م ورته کوي ویي به م ټکوي به م او کور نه به م وباسي چې څه یې پې وس رسېږي علن کې پیسې به مو سره یې او هر څه ادې به خروب دا به م جوړي بار او چې کور ته ځي نو د خپل بچو نه په ارام به نه کیني دا قانون دی د خدای چا چې د عالمانو سپکه کړې ده نو تاسو خیر دی وګورئ یو به چېرته الله بچې عالم نه کي الله به چېرته بچې د قرآن حافظ نه کي ولې په خپله د قرآن حافظ ته سپک ګوري په خپله عالم ته سپک ګوري نو بچې نه عالم کېږي او نه حافظ کېږي او خپله به ژوند انتهایی تنګي کور کې به خوشحالي نه راحت به نه دا به بار خو خوشحالي خو چې کور ته ځي الله به له څه بچي ورکړي هغه سره جنګ جګړې روزانه چې ګوري نو چغې سوریه او هادي دې به جوړئ بس دا به په دې مشهوري چې بچي خبره نه مانی دا ولې دا د عالمانو سپکه کوي دا د عالمانو پسې خبرې کوي نو الله خو د انسان نه انتقام لي په مختلف طریقو طرزونو باندې په دې نه په دغه طریقه باندې انتقام او بدلالي ته دلته عالم پسې بد وایه کور ته به نه راځي والله وایي بچي مې دله پیدا کړي ما هغه بچي به دې سره من وباسي غم مه کوه عالم متا ته هېڅ هم نه وی عالم خبر هم نه دی خو ته به هم په ارام نه کېدې